دومره بدبخت کس چې ټول عمر په اسلام کې تیرې او اخر کې ګستاخانه الفاظ وای او بیا د دنیا نه مرداری کې او جهنمی زی چې خلک په مقبره کې به نه پرېږدي. داسې بدبخت خلک زکه تاسو ته پته هم ده اوس په دې روز نیمه مخکې په دې کوټه کې یو کس ګستاخي کړې ده د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په شان مبارک کې نازیبه الفاظ ویلي چې هغه زمونږ استاد په خله باندې ناراضي. اوس دغه کس ته موږ وګورو دا خو کافر نو نه دا د برطانیې نه راغلی دی نه دا داسې د بل ملک چې هغه غیر مسلمه خلک دي او د امریکې نه راغلی دی یا داسې د بل د غیر مسلمو د ملک نه راغلی دی او د ګستاخي کړي نه. دا زمونږ استاد د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي په دغه کوټه کې اوسېږي او هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړه. ګوره د دین مخکې د کلمه ویلې ده او د مسلمان په کور کې پیدا شوی دی د به څومره منځونه کړي څومره روجي به نیولي او څومره د الله رب العزت د دین اسلام خدمتونه به هم کړي لیکن اخره کې خاتمه ده په کوپر باندې راغلو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په شان مبارک کې ګستاخي وکړه. د دین مخکې د علماء کرامو دا غي ګستاخي کوي د جماعت او مدرسې ګستاخي کوي نو دا غي انجام هم ده. کم خلک چې د دیندارو خلکو ګستاخي کوي نو د خاتمه هم دا بکو پر باندې وي. اخیره کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخانه خبرې وکي او الحمدلله بیا موږ او تاسو هغه پولیس او خاص کر کم دا جناب سید خان غازی صاحب چې دین او هغه ته موږ سلام پیش کوو چې هغه دا کومه کارنامه کړې دا او دا مردار کړی دی نو هغه ته موږ دا سلام پیش کوو. خو افسوس خبره دا ده چې موږ او تاسو په داسې ملک کې اوسېږو چې کم خلک ګستاخي وکړي نو هغه خلکو دپاره بیا هغې ته ایوارډ میلاویږي او کم چې غازیان شي نو هغه بیا ګیر وي هغه بیا د تورو تنبو شاته په عمرې قید شي نو دا د افسوس مقام دی. پکار خدا و چې دا کم موږ او تاسو ډېرو ته به پته وي چې دا کم غازی سید خان صاحب دا کم جرأت او غیرت کړی دی نه خپل نوکرۍ ته کتلی دي نه خپل مال دولت ته کتلی دي خو چې پته ورته ولګېده چې یاره دا کس ګستاخ دی نو هغه ځای کې مردار کړو. نو پکار خدا و چې دته اوس ایوارډ میلو شي دله انعام ورکړی شي لیکن افسوس صد افسوس زمونږ په دې ملک باندې چې هغه خلک بیا ګیر شي. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو صحیح عاشقان د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جوړ کړي او دا سوال کوي چې اخره خاتمه زمونږ او تاسو په ایمان باندې شي. دومره بدبخت کس چې ټول عمر په اسلام کې تیرې او اخره کې ګستاخانه الفاظ وای او بیا د دنیا نه مرداری کې او جهنمی زی چې خلک په مقبره کې به نه پرېږدي. داسې بدبخت خلک الله رب العزت دې موږ د دین او ساتلی کی. موږ او تاسو سره پکار دي چې د الله رب العزت نه سوالم کو یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دا دعاګانې وایو چې یا الله موږ په خپل دین باندې ثابت قدم او ساتلی کی زکه هیڅ پته نه لګي. زکه د دوانو جهانو سردار مبارک یو ځای کې فرمایي انما الاعمال بالخواتیم د عملونو دارومدار دا په اخره خاتمه باندې دی. زکه یو انسان ډېر عمر د جنتیانو عمل کوي روایتو کې دا راغلي دي او اخره کې به د جهنميانو عملو کې د دنیا نه بلاړ شي جهنمی ټول عمر به د جنتیانو عمل کړی وي اخره کې به داسې عملو کې چې هغه به د سوي د جهنميانو به د دنیا نه به کافر لاړ شي. بعض خلک په ټول عمر د جهنميانو کار کوي اخره کې به داسې یو کار وکړي چې د دنیا نه به جنتی لاړ شي جنت ته بلاړ شي. نو دا زمونږ زړونه چې دي دا د الله رب العزت د دوو ګوتو ترمنځ دي کما یلیکو بشانه څنګه چې د الله پاک شان دی. نو د الله رب العزت نه به دغه دعا غواړو چې زمونږ او تاسو په دې ایمان باندې ثابت قدم شو